هسې خو موږ مسافر تل د ځان سره زیاتی او ظلم کوو، د ځان د صحت خیال نه ساتو. د ورځې به 80 درهمه ګټو، خو په ځان مو 15 درهمه نوي پیرزو، چې چرته پیسه ښه او د صحت او روغ صورت ضامن سیز وخورو. خوراک مو بیخي د تړ کلاس وي، داسې سیزونه به وي د خوراک چې زمونږ د خوښې به وي، خو مونږ یې چرته په کال کې یو وارې ونه خورو. نور خو هسې هم داسې حال وي چې د خپلې خېټې نه به هم بچت کوو. د کنجوسۍ او بخیلتوب حد په مونږ تمام وي، خو بیا چې کله بیماران شو د ورخه اوبه تیرې شي، نو بیا چې ډاکټر څه د خوراک وایي هغه څه خورو، خو بیا مونږ ته فایده بیخي نه راکوي، ځکه چې صحتونه مو داسې خراب کړي وي چې بیا ځای ته په اسانه نه راځي. بس خو د پیسو د ګټلو مشینان مو د ځان نه جوړ کړي وي، شپه او ورځ په دې شش و پنج کې وو چې مال او پیسې لکه د کارون د خزانو ډېرې کو، خو شل کېږي او ډېرېږي نه، 19 ته او 19 به وي. همدغه وجه ده چې بیا نه د ځان خیال وساتو او نه چرته بچو ته مناسب وخت ورکو. ژوند دغسې خوارزار او بې خونده تېروو، په ځان ظلم کوو. ځکه خو طلب افغان صاحب وایي چې یا د پیسو په محبت کې لیونی سړیا، یا د پیسو په محبت کې لیونی سړیا، لږ وخت وباسه د بچیو محبت ته کنه.